د جی یو آی پارټۍ قاري نظام الدین هم شهید کړی شو. کتونکو ټول معلومات ټول تفصیل په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده د رمضان مبارک چې شروع شوی دی په دغه دوران کې ډیر علما شهید کړی شول. د دې نه مخکې مفتي منیر شاکر صاحب چې په مسجد کې په چاودنه کې شهید کړی شو او د هغې نه بعد عبدالباقي صاحب کوټه ایرپورټ روډ باندې شهید کړی شو. اوس چې دغه نوې معلومات مخې ته راغلي، قاري نظام الدین صاحب چې تحصیلي اټک نایب امیر او په دغه دوران کې چې کله د جومات نه راوتو تراویح ختم شوي دي، بهر راوتی دی، نامعلومو کسانو پې فایرنګ کړی دی چې په دغه دوران کې ایشتلی دی او په هغه ځای شهید کړی شوی دی. دوستانو د پښتنو او د مسلمانانو دپاره ډېر د خفګان خبره ده چې دغه علما موږ نه شهیدان کېږي او یو یو رانه روان دی. نو دغه نوې معلوماتو چې در سره شریک کو د قاري نظام الدین باره کې چې د جی یو آی پارټۍ دی او تحصیلي اټک نایب امیر هم دی، نو بیګا چې تر هغو نه بعد نامعلومه کسانو ایشتلی دی او شهید کړی دی.